السلام علیکم ګران دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. نن یو بل ژورنال در پیژنم. د دې ژورنال نوم دی اګریکلچرل ان فوډ ساینس. دا ژورنال هم د کرنې په برخه کې دی. تیر ژورنال نه یو څه نور هم ښه دی، ځکه د دې ژورنال امپاکټ فاکټور نسبت هغه تیر ژورنال ته یو څه لوړ دی. او دا ژورنال بله خوبي دا ده چې دا هم په ویب آف ساینس کې او هم په سکوپس کې انډیکس دی. هغه تیر ژورنال مې چې در معرفي کړی و هغه یوازې په سکوپس کې انډیکس و، او دا ژورنال هم په سکوپس او هم په ویب آف ساینس کې انډیکس دی. د دې ژورنال بله خوبي دا ده چې دا ژورنال هم فری دی، یعنی مونږ مجبور نه یو چې دې ژورنال ته د مقالو په لیږلو سره فیس تحویل کو، یعنی دا مکمل چې دی فری دی. بل خواله دا لري چې دا ژورنال اوپن اکسس دی او هر چیرته خلک کولی شي د دې ژورنال د مقالو څخه استفاده وکړي. یعنی په دې سره که چیرته دې ژورنال کې مونږ مقالې ولرو، زمونږ د مقالو څخه هر څوک استفاده کولی شي بغیر د دې څخه چې هغوی سبسکریپشن ولري او یا د هغوی پوهنتون یا د هغه اداره د ژورنال سره قرارداد ولري. دا بغیر د قرارداد او څخه کولی شي چې دوی دغه مقالو ته لاسرسی پیدا کړي. او د دې ګټه دا ده چې دې څخه بیا هر څوک په اسانۍ استفاده کولی شي او سایټیشن چانس زیاتیږي. او د دې مقالې وخت څومره دی؟ ښه دا چې پوه شو چې دغه ژورنال څومره وخت بعد موږ ته ځواب راکړي کله چې موږ دې ژورنال ته مقاله سبمیټ کوو. نو دلته راځو د فریکوینټلی آسک کویشن برخې ته. دې باندې چې کلیک کو، د دې نه لاندې دلته یو څو پوښتنو ته ځوابونه ورکړي دي چې یو پوښتنه یې هم ده، یعنی دلته لیکلي دي چې څومره وخت نیسي تر څو دغه زمونږ مقاله ریویو ته لاړه شي. نو دې ځای کې جواب کې د یوې نیمې میاشتې نه تر 5 میاشتو پورې لیکلی ده. خو د دې هغه بیا د مقالې د کیفیت پورې اړه لري. که چېرته مقالې کیفیت ښه وي نو کیدای شي په لږه موده کې دا پبلیش شي او یا ریویو ته لاړه شي. د دې نه علاوه ما یو د دې ژورنال یو مقاله را ډاونلوډ کړې وه. په دې ځای کې ګرچې هغې ځای کې یو څه وخت ورته ډېر زیات لیکلی دی. دې ځای کې مونږ ګورو چې دغه مقاله د جون په 28 د 2024 کې کال دوی ته رسېدلې ده، خو بیا په 2015 یعنې د یو کال نه یو څه زیات وخت کې دا پبلیش شوې ده. نو امکان دی ولري چې دا د دې هغې پورې اړه ولري، د مقالې د کیفیت پورې اړه لري، ځکه ډېر وخت نیولی دی. خو دوی په اصل کې د یوې نیمې نه تر 5 میاشتو پورې هلته وخت لیکلی دی چې په دغې موده کې دغه مقاله ریویو څخه تیریږي او نورو پړاوونو ته ځي. ښه، اوس دا ژورنال د دې د خاطره چې مطمئنه شو چې رښتیا هم په ویب آف ساینس او په سکوپس کې انډیکس دی او که نه. طریقې ما تاسو ته په تیره هغه کې هم ښودلې وه ویډیو کې، او دلته هم یو دفعه بیا تکراروم. د ISSN نمبر یې کاپي کولی شو چې د څه ورته وایي د مقالې د ژورنال دغه عنوان هم کاپي کو. خو ځینې وخت کې داسې کېږي چې څو ژورنالونه، یعنی په یو نوم باندې څو ژورنالونه یې هغې نه ښه خبره ده چې موږ همدغه ISSN نمبر راواخلو او دا په دې سکوپس او په دې هغه کې ویب آف ساینس په دې ډیټابیسونو کې وګورو. ISSN دلته تیار انتخاب شوی، په دې ځای کې پیسټ کوم یې ګورو چې دې سکوپس کې انډیکس دی او که نه دی. دلته انډیکس دی، اګریکلچر ان فوډ ساینس اوپن اکسس دی. د مقالو د قبولیت فیصدي چې ده یو څه لوړه ده. او راځو ځان په د ویب آف ساینس د ویب سایټ نه هم مطمئن کوو چې په ویب آف ساینس کې هم دغه ژورنال انډیکس دی او که نه دی انډیکس. دا مونږ په دا سایټ چون انټرنیټ ځینې وخت کې یو څه کمزوري ما د مخکې نه خلاص کړی دی،
نو که په انټرنیټ کې موږ هغه ولیکو ویب آف ساینس ماسټر ژورنال ولیکو دا صفحه موږ ته راخلاصیږي. همدارنګه د سکوپس لپاره موږ سکوپس انډیکس ژورنال ولیکو دا هغه بله صفحه موږ ته راخلاصیږي. په دې ځای کې زه هغه SSN هغه کومه پیسټ کومه او سرچ ژورنال باندې کلیک کوم. نو په دې ځای کې که چیرته په ویب آف ساینس کې انډیکس وي نو دا موږ ته څه کیږي په دې ځای کې راښکاره کیږي. هو په دې کې هم انډیکس دی. نو دا ژورنال هغه د تیر ژورنال نه لا هم ښه والی لري او بله ښه والی دا ده چې دا هم په ویب آف ساینس کې دی او هم په سکوپس کې دی. دغه دواړه ډیټابیسونه د لوړو زده کړو د وزارت سره قبول دي او موږ ته هیڅ ستونزه پکې نشته. که چیرته تاسو په ویب آف ساینس او یا په سکوپس کې انډیکس ژورنالونه په نورو برخو کې غواړئ نو کمنټ وکړئ او په کمنټ کې ولیکئ چې کومه برخه کې زه تاسو ته ژورنال پیدا کړم، په هغې به انشاءالله راتلونکي ویډیو جوړه کړم. خوشحاله وخت